پنځمه دعا دا د عائشہ رضی الله عنها روایت ته په صحیح مسلم کې د امام نسائی راوړی دی او نور محدثین هم راوړی دی. عائشہ رضی الله عنها وی چې افتقدت النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیله، ما یو شپه نبی صلی الله علیه وسلم ورک وموندو. څه مطلب دی ورک وموندو؟ بستره کې نه و، خانو دی ولې خوا کې نه لیدو؟ تیاره وه. فظننت انه ذهب الى بعض نسائه، نو ما ګمان وکړ چې هغه به خپلو ځینو بیبیانو له تللی. نو دا د ښځو ذهن کې ډایرکټ دقه خبره راځي چې د کوم سړي ښځې ډېري دی که معمولي اخوا دېخوا کېږي نو ده پسې دا ښځې داسې لګېدلي لکه د حکومتونو کې د خفیه ادارو والا نه، نو که چېرته په اودس ماتې ځي کې د ټیم زیات واړو نو دی به کېدی شي د بلې په هغه کمره کې، او که چېرته په موبایل باندې د چا سره خبره شروع کړه لکه دې اوږده کړه دا دی کېدی شي دا بلې سره دیږي. نو دا د زنانو فطرت دی. هغې وي ها کېدی شي د بعضو بیبیانو پسې به تللی. فتحسست ثم رجعت، بس ما ولټو بیا راواپس شو. فإذا هو راكع أو ساجد يقول، نو ما ولیدو ناڅاپي چې هغه په سجده یا رکوع کې و او دی وي، یعنې دې به ګمان د څه وکړو چې به نورو بیبیانو له تللی، هغه څه کول؟ یا به رکوع کې یا په سجده کې و. سبحان الله. نو دی وي سبحانک وبحمدک، پاکی د تا لره سره د صفتونو ستا یا د ستاینې ستا. حمد صفت ته وي، ستاینې ته وي. لا اله الا انت، نشته حقدار د بندګۍ بې ستا نه. دا خو اسانه دعا ده کنه، سبحانک وبحمدک لا اله الا انت. شپږم ذکر د عوف بن مالک رضی الله عنه روایت ته، دا امام ابو داود امام نسائی راوړی. وی قمت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة، زه یو شپه د رسول صلی الله علیه وسلم سره مانځه ته پاڅېدم یا هغه سره ودرېدم. مانځه ته پاڅېدو مطلب یې هغه سره ودرېدم. فلما رکع، نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم رکوع کوله یا رکوع وکړه، مکث قدر سورة البقره، نو په رکوع کې ایثار شو په اندازې د لوستلو د سورې بقرې. دا به سمه رکوع وه. عبادت د الله دی، هسې ګپ خو نه دی. موږ که 3 پیرې سبحان رب العظیم ووایو، امام لږ ووایي چې 15 پیرې ووایو، نو بیا موږ ګیله کوو. ما پکې وایي 15 پیرې ووایي، نو څه چلو شو؟ دا اوس خیال هم دی که نه؟ صرف رکوع مکث قدر سورة البقرة. يقول في ركوعه، وركوع کې دا وي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان پاک دی، ذي الجبروت غلبي والا رب يزور والا رب، والملكوت باچاهی والا، والكبرياء لویی والا، والعظمه او عظمت والا. ځکه خو ته دومره اوږدو رکوع لګولې ده که نه، ځکه چې هغه رب غلبې والا دی، زور والا دی، باچاهی والا دی، لویی والا دی، عظمت والا دی. ذکر سره دلیل دا ډېره مزه کوي، او دا فایدې د کتاب او د مسلې د یادولو. بلو د درس ملګري ما ته خبر وکړه چې چا سره په یو مسله کې بحث راغلی و، د ذکر د اذکارو مسله وه. نو هغه ووایي چې دا مسله نشته، عرب وایي چې ته بدعت کې. وایي دا کتاب مې راواغوست او دلیل مې ورته وکړو. نو عرب خو ښه خلک چې هغو چې دلیل ویلي نو بیا به کې اخوا دېخوا نه کوي. دا که اوس زموږ د خلکو ته ښوولی نو هغو به ته ویلی چې ها دا د سعودي عرب والا مذهب دی، پاکستان او افغانستان والا څه دی
هغه جدا دی. لکه ما تاسو ته دا خبره دوه درې پیرې کړې وه، کس ما ته وي دا حدیث شتي؟ ما ویل شتي. وي کوم ځای کې؟ ما صحیح بخاري کې روا مې اخیستو، صحیح بخاري زما سره مکتبه کې اړو راوړو. وي دا د پاکستان بخاري دی که د دې شي؟ یاره ما بخاري خو ما ته یو معلوم دی، امام بخاري چې هغه سے تقریبا سره پس 1200 کاله مخکې تیر شوی دی. د پاکستان بخاري لا ما نه دی لیدلی او نه مې د سعودي عرب بخاري لیدلی. نو هغه زموږ خلک وایي دا کیسې شروع کړي، دا د کوم ملک دی؟ دا چې دلیل درته راغی او رسول صلی الله علیه وسلم ویلي او خبره سند سره ثابته ده او صحیح ثابته ده، بس دغه زموږ دین دی او مذهب دی که نه؟ نو چې دا دلیل درته معلوم وي او ذکر درته معلوم وي دې ځان له ښونې. دا ذکر به څوک ووایي؟ پیر صاحب والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وم ذكر يا وم دعاء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايته امام طبراني راوړی دی، امام بزاروم راوړی دی، شیخ البانی په صحیح الجامع کې راوړی دی. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا كان راكعا أو ساجدا. وستاسو نبی صلی الله علیه وسلم کله چې به په رکوع کې یا په سجده کې دا د سجدې ذکر هم دی. قال نو وی به سبحانك وبحمدك، پاکی د تا لره، وبحمدك او حمد او صفت ستا دی. استغفرك واتوب الیک، بخنه غواړم ستانه بخنه غواړم، واتوب الیک او تا ته توبه وباسم، تا ته رجوع کوم. دا مسان دی. سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب الیک. دا به څوک ووایي؟ سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب الیک دا ثاني دی. دا ماشومانانو ته الحمدلله یادېږي. اتم ذکر او دعا. عقبه بن عامر روایت ته امام ابو داود راوړی دی، امام بیهقیم راوړی دی. وی فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوع الأرض قال سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم هذا مشهور ذكر ده، وبحمده بيسروي پاک دے رب زما چلوی دے، وبحمده سرد صفتون داغنا. ثلاثا دری پیری بیوی. نسو اذکار شو